د کور د کمرې د دروازې درشل د پاسه به تخته ټکولې وه هغې د پاسه به قرآن ایښی و دا دې دپاره چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه کمال ادب پښتنو کې د قرآن د عالم ادب د طالب ادب د استاد ادب قرآن سره به ډېر احترام ډېر ادب سره واسطه وه قرآن به ښکلاو ادب د وجې قرآن به کلاو ادب د وجې قرآن به راغسته کېښوده په کمال ادب سره دا ادب دې ته تربیت وایي پښتنو کې بنیاد کې خمیر کې ادب تړلی شوی دی دې وجې نه د تقوا اثر د پرهیزګارۍ اثر د دیندارۍ اثر د نورو په نسبت په ده کې ډېر زیات دي د محترم قرآن اور حدیث دا یو ډېر لوی نسبت دی او دا یو خبره زړه ته کوزه کې او دا خبره بار بار وایي چې په کائنات کې لوی دولت قرآن دی لوی دولت ووایي لوی دولت چې د چا پکې شکل مې وایي لوی دولت دولت هغې ته وایي حاجي صاحب سرمایه هغې ته وایي چې هر ځای ستا په کار راشي هر ځای تا سره ملګري په هره موقع باندې تا سره بیا واوره دا قرآن داسې دولت دی صدر سره صدارت قبر ته نه ځي وزیر سره وزارت قبر ته نه ځي خان سره خاني قبر ته نه ځي ملک سره ملکي قبر ته نه ځي نواب سره نوابي قبر ته نه ځي قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي قرآن والا سره به قرآن اور دا کرنسی دا حاجی صاحب دا پاکستان کرنسی جدا دا دا ہندوستان کرنسی جدا دا دا افغانستان کرنسی جدا دا انگلستان کرنسی جدا دا خدا آخرت کرنسی دا قبر کرنسی ایمان عمل صالح اغاو گٹا چه پا قبر کے لئے پکار راشی تو دنیا گٹی تو ڈیران گٹی ضرورت امرا پاسا قرآن اگٹا حدیث اگٹا شریعت اگٹا طریقت اگٹا ختم نبوت اگٹا عقیدہ اگٹا نظریہ اگٹا مشن توحید اگٹا مشن رسالت اگٹا دن اگٹا حیا اگٹا حیا ایمان اگٹا ستا سر پا قبر کی قرآن پکار رازی ایمان پکار رازی لہذا دا مدرسو اہمیت دادی اور خصوصاً دا بناتو دا مستوراتو دا مدرسی اہمیت دادی دا حیام محور دا حیام مرکز پا کائنات کی اگورا نن مدرسی تا طالبات معلمات مستورات بنات دا پا بورکا کی رازی پا کم بورکا کی چدلتا دا طالبات دا بناتو دی مدرسی تا رازی مان لگ جواب راکے